د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه. هغه تیره ویډیو کې موږ د سربلونو اوس دربلونو لړۍ پیل کړه چې پر ځای نورې کلمې راځي او وجه یې هم ژباړه ده. تیر کې پر کې وغږېدو چې پر ځای پر مهال کاریږي. مثلا هلته موږ وویل چې د کار پر مهال له زیانمنېدونکو کارګرو سره څه کیږي. بلکې مرکړه چې داسې باید وایي چې په کار کې له زیانمنېدونکو کارګرو سره څه کیږي. نن پرتله او تر باندې خبره کوو. پرتله هم د ژباړې اغیز دی او د تر پر ځای راځي. اوس اوله بیلګه ده، د تیر کال پرتله سږکال یخ دی. ځینې خو بیا داسې وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال یخ دی. نو ښه دا ده چې دا داسې ووایي چې سږکال تر تیر کال یخ دی. په پرتله یا پرتله پر ځای موږ باید څه ووایو چې تر لنډ دی او زموږ خپله ژبه ده، زموږ خپله کلمه ده او ورکول یعنې ژبې سره خیانت دی. او دغه بل څه چې په ژبه کې دودوو دا هم له ژبې سره جفا ده، ځکه چې یو شی لرو ولې پر ځای یو لوی شی راوړو چې زموږ د ژبې هم نه دی. یا یو بله بیلګه ده، د پخوانیو ټاکنو په پرتله اوسنۍ ټاکنې رڼې وې. نو دا داسې ویلی سو چې اوسنۍ ټاکنې تر پخوانیو ټاکنو رڼې وې، یا لنډ وایي چې اوسنۍ ټاکنې تر پخوانیو رڼې وې. دا بیلګه ده د تېرې میاشتې په پرتله دا میاشت ولسي مرژوبله ډېره وه. لنډ ویلی سو چې دا میاشت تر تېرې میاشتې ولسي مرژوبله ډېره شوې یا ډېره وه. بل ده چې د چابهار بندر پرتله یا په پرتله کراچۍ بندر نږدې دی. نو دې پر ځای ویلی سو چې کراچۍ بندر تر چابهار بندر نږدې دی. نو کوشش دا وکړئ چې د پرتله یا په پرتله پر ځای تر ووایي.